دا شکرانه نه ده دا پیر چې یو تعویض ماویز کې بیا روپۍ ځینې غواړي نو دا جایزه ده پروا نه لري دا تعویضونه دا وایي قرآن خرڅوي قرآن نه خرڅوي آیتونه نه خرڅوي صحیح ده آیتونه سړی نه خرڅوي بالکل خو دا د منډه دا د ترنډه دا د ورتګ دا دې ګوره د بخاري حدیث دی د بخاري ما ته خلک بیا په کمنټ کې ویلي کې درواغ مه وایه څه وایي درواغ مه وایه ما ته مه وایه دی وایه بخاري دی امام بخاري صاحب دی درواغ نه وایي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله درواغ دی نه وایي د خپلو خلو سره پام کوئ چې څومره د خوله ده هغومره خوځوه د مولانا بجلیګر صاحب پر چم چې څومره د خوله ده مرداره خوله په نسوارو لړلې په چرسو لړلې په تاریاکو لړلې په شرابو لړلې بیا وایه و دا درواغ دی دا دې څه وویلې ستا ایمان و تا ته نه در پاتېږي د بخاري حدیث دی ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي څه صحابه کرام تللي وو په سفر باندې چې په سفر باندې تللي وو نو پر لارې باندې بیا دوی پړاو وکوي لکه موږ ته چې مطلب موډې ګاډۍ و ګاډۍ ماډۍ موټر سایډ ته ودرو بیا یا چای یا اودس یا اوبه یا بل نو دلته داسې صحابه کرامو هم پړاو وکوي پړاو چې وکړي نږدې یو کلی و بیا به یا اوبه ځینې غوښتي یا به شیدې ځینې غوښتي یا به خراب ځینې غوښتي خو هغوی یو شی هم نه کوي ور چې نه کوي ور نو بیا په دغه کلي کې د دې قبیلې چې کوم سردار ولو هغه مار وخوړی یا مار خوړلی و یا مار وخوړی چې ویې خوړی اوس هلته هېڅوک نه ولو چې په دی مطلب یا د دی علاج کړی یا حکیم یا طبیب یا ډاکټر څوک نه ولو یا د دم دپاره نو دغه کې یو سړی یا یو کوچنۍ انجلۍ یا مینځه چې د هغه راله دا صحابه کرامو ته ودرېدل ورته ویلې چې زموږ داسې سردار دی زموږ د قبیلې زموږ خان دی زموږ ملک دی هغه مار وخوړی په تاسو کې یو داسې څوک شته چې دم کوي په تاسو کې داسې څوک شته چې په دم پوهېږي نو ابو سعید خدری فرمایي په دې صحابو کې یو صحابي ورسره ولاړ سو چې ولاړ سو وایي موږ نو په خبر چې دغه صحابي چې دی هغه په دم باندې پوهېږي دم و درود و چوچې کوم بلل کېږي په هغه باندې پوهېږي دی ورسره ولاړی هلت یې ورته وویل موږ ته څه شی وغوښتی ته موږ ته شی نه کوي را نو زه مفت دم نه در باندې کوم هغه ویل نو بیا څه کوې نو چیش غواړې هغه ویلې دغه رمه ولاړه ده ما ته به دغه رمه راکوئ بل روایت کې راځي 10 وزې پسونه ول دا به راکوئ کرار دی راولاړ سو دم یې ورباندې وکړي دم چې ورباندې وکړي هغه ملک هغه سردار د قبیلې جوړ او روغ سو تا چې ول په رسۍ تړلی و خلاص سو نو بیا یې هغه رمه جنې را روانه کړه چې را روانه یې کړله بیا رالو ملګرو ته راورسېدې هغه ویلې تا دا دم چیرې زده کړي دي دغه دا تا چش پر وویل هغه ویل ما خو الحمدلله شریف پر وویل ول الحمدلله دې ورباندې وویله ول الحمدلله مې ورباندې وویل په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی اوس په دا پسونه څه پکونه دا دې څنګه جنې واخیستل دا خو حرام دي ته څنګه پر یو چا الحمدلله وایې او بیا راولاړېږې مطلب شکرانه ځینې غواړې روپۍ ځینې غواړې دا شکرانه نه ده دا پیر چې یو تعویض ماویز کې بیا روپۍ ځینې غواړې نو دا جایزه ده پروا نه لري دا تعویضونه دا وایي قرآن خرڅوي قرآن نه خرڅوي آیتونه نه خرڅوي صحیح ده آیتونه سړی نه خرڅوي بالکل خو دا د منډه دا د ترنډه دا د ورتګ دا دې ګوره د بخاري حدیث دی د بخاري ما ته خلک بیا په کمنټ کې ویلي کې درواغ مه وایه څه وایي درواغ مه وایه ما ته مه وایه دی وایه بخاري دی امام بخاري صاحب دی درواغ نه وایي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نعوذ بالله درواغ دی نه وایي د خپلو خلو سره پام کوئ چې څومره د خوله ده هغومره خوځوه د مولانا بجلیګر صاحب پر چم چې څومره د خوله ده مرداره خوله په نسوارو لړلې په چرسو لړلې په تاریاکو لړلې په شرابو لړلې بیا وایه و دا درواغ دی دا دې څه وویلې ستا ایمان و تا ته نه در پاتېږي نو د چې هغه پسونه مسونه راوسته بیا دی دا سره ویل دا به څه پکوو یاره دا خو غلط کار وسو نو دا تا پسونه څنګه جنه اخیستې شکرانه دې څنګه جنه اخیستې ده نو رالو را روان سو چې رالو پیغمبر علیه السلام مبارک چې رالو بیا یې کیسه ورته وکړه ول یا رسول الله داسې کلی و داسې کور و داسې خلک و موږ شی جنې وغوښتې موږ ته شی نه کوي را بیا په هغو کې یو سردار و بیا مار وخواړی بیا دی ورلی بیا یې دم ورباندې وکړي ول دم دې څنګه ورباندې وکړي چیشت ورباندې ول الحمدلله مې ورباندې ول تا ته چا در ښوولی و الحمدلله تا ته چا در ښوولی و الحمدلله ولو د الحمدلله خو زما یې زده وله نو اوس یې ویل یا رسول الله دغه پسونه موږ څه په وکړو موږ ته جایزه دي موږ ته جایزه دي
پیغمبر علیه السلام مبارک پر وخندل زما حصه هم راله کښېږدئ و جایزه دی معلوم یو حصه پکې کښېږدي سره تقسیم یې کوي په خپلو کې سره تقسیم کوي زما حصه هم معلومه کوي ګوره داسې نو مه کوئ نو یعنی معلومه دا سوله که چا پر چا الحمدلله شریف وویل نو هغه بیا که څه شکرانه ځینې وخت پروا نه لري یو وخت کې یو کوچنی پیری و یو کوچنی بچی راتلی سبقه لره نو هغه داسې د جناتو اثر راځي جناتو مطلب تنګوي هم ډېر نو بیا سبقه له راتلی بیا خیر بیا ما سبق ورته وایي نو بیا هغه جناتو سره لږ ښه تعلق پیدا سولو چې پیدا سولو نو بیا ما د هغه څه پوښتنه وکړله چې ته د کومه ځایه راځې دا ټیم د لره ده زه د قنداره څه راځم ښه د قنداره څه راځې نو عمر دې څو دی عمر تقریبا 10 کاله و یا 11 کاله به و بس دغونه شاوخوا به و نو ته څنګه راسې ته چیش کوې هلته چیرې یې داسې ولې وایي دره ده دا ادرې سره موږ اوسېږو زما پلار ملا دی و چې زه راتلمه زما مور ډوډۍ پخوله موږ خو ډېر غریبان یو دونه غریبان یو چې بیخي کله وږي سو بیا دا ستې چې کوم ودونه یې بیا موږ کله ستې ودو لره درسو هلته په هغه کې ماړه سو نو مال پلار تا پرېږدي ولې یا پلار ما نه پرېږدي د باندې به زه د کوچنیانو د بازۍ په دغه راوځم بیا زه د لې راسم دغه یو هلک و د هغه سره مطلب دا پیری چې دی هغه هر شی چولو نو بیا ما ورته ویلې ما وله دا کله چې موږ یو تعویض وکړو یا دم وکړو بیا دا ولې پر دغه پیر باندې د پر اولاد باندې اثر کوي هغه ته شکرانه نه جن اخلي ته شکرانه جن اخلي بیا به هغومره اثر پر ته باندې نه کوي او عجبه خبره دا تعویض لیکل دومره اثر نه لري لکه دم چې څومره اثر لري دم چې څومره اثر لري یعنی دا دم چې څومره که یو سړی اجازه نه لري دا خو په اجازو ډېر غښتلي یاست ګوره دا تعویض چې دی دا هر عام سړی نشي کولی صحیح سلو د باچا هغه کورنۍ ده مولوي هغه صاحب کورنۍ ده لالک هغه صاحب کورنۍ ده علي هغه صاحب کورنۍ ده دا درانه خاندانونه دي د دې سره جنات تقریبا مقابله نشي کولی صحیح سلو دا تورستی سر خلاصیږي که نه خلاصیږي نو که یو عام سړی راولاړ تعویضونه شروع کړي ټیک به د کور والا شل سي یا بیا زوی شل سي یا بیا لور شل سي یا بیا کور والا په سترګو ړنده سي یا بیا زوی چې دی هغه په سترګو ړوند سي هغه ولې هغه د جناتو سره تعلق لري هغه د جناتو سره تعلق لري نو دغه کوچني پیري راته ویلې ول دا خو تی شکرانه نه جناخه شکرانه جناخه بیا هغومره اثر نه در باندې کوي یعنی مطلب اثر هغه اټیک پر تا باندې نه کوي جنات تا ته بیا تاوان و ضرر چې دی هغه در رسوي نه از ما یو ملګری دی وسله دی عمرې قندار هغه نو کله کور والا وای کور والا هم کله بیماري پر سر یې درد دی بیا زه دم ورباندې وکړم زموږ سره ډېر ګرځي بیا شیان هم زده کړي ول زه چې دم ورباندې وکړم کور والا مې ښه سي زما پر سر درد سي صحیح سلو دی مو ته خو نو نه ده نو دکانداري به هم کوي پیري به هم کوي یوه ښایسته یوه زموږ نو دغه صحابي بیا راولاړ سو پسونه یې جن راوستل بستا ګله یې جن راوستل رمه یې جن راوستله بل روایت کې راځي 10 پسونه یې راوستل چې راوستل پیغمبر علیه السلام ول ګوره زما حصه هم پکې را معلومه کوي زما حصه هم کښېږدئ پیغمبر اسلام مبارک وخندل ول زما حصه هم را معلومه کوي نو اوس معلومه دا سو چې په الحمدلله کې الله ډېر لوی اثر چې دی هغه یې ښی دی